پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم. کار ترمیم و بازسازی تعمیر عمارت‌های معارف ولسوالی‌های کوهستانات، گوسفندی و بلخاب ولایت سرپل به ارزش 39 میلیون افغانی آغاز شد. د افغانستان اسلامي امارت د یو شمېر مجاهدینو څخه چې خپل زده کړې په شخصي توګه ترسره کړې وې د سویې د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. ریاست معارف ولایت کابل روز شنبه هفته جاری رقابت سیرت النبی را بین 13 مکتب در ولسوالی استالف راه اندازی کرد. د جوزجان ولایت په درزه ولسوالۍ کې د 18 باب ښوونځیو د بیارغونې او ترمیم چارې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پوهنې ریاست مشرتابه، علماو، مشرانو او د سیمې د خلکو په ګډون بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ریاست معارف ولایت پکتیکا مدرسه فیض المدارس را در قریه برلک ولسوالی شخیل آباد این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرد. د لوګر ولایت پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت د یاد ولایت مرکز اړوند د بابوس علي لیسې ته 11 پایې کمپیوټرونه د میزونو او څوکیو سره ځانګړي کړل. لیسه خلیان ولسوالی چهاب ولایت تخار که با هزینه 8,60,000 افغانی از مساعدت‌های مردم محل اعمار شده بود به بهره برداری سپرده شد. په نورستان ولایت کې د 19 میلیون افغانیو په ارزښت د ښوونیزو بنسټونو د بیارغونې څو پروژو عملی چارې رسما پیل شوې. سنگ تهداب ساختمان مکتب ابتدایی امام هادی به مساحت 1.5 جریب زمین و با ظرفیت 1200 شاگرد در یک زمان در مرکز ولایت غزنی گذاشته شد. د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست او رهبری پلاوي د ترکیې د خیریه بنسټ استازي، علماو او مشرانو په ګډون د یو دارالایتام د بنسټ ډبره کېښودل شوه. تعمیر مکتب وکیل عبدالله در ولسوالی چهاب ولایت تخار که با هزینه 16,000 دلار آمریکایی از مساعدت‌های مردمی اعمار شده و بهره برداری سپرده شد. د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست او د یونیسف مؤسسې په همکارۍ له 9 تنو وړ کسانو څخه چې 29 تنې ښځې وې رقابتي ازموینه واخیستل شوه تر څو بریالي کسان په سیمه ییزو او ګړندیو ښوونیزو ټولګیو کې د ښوونکو په توګه وګماري. کامپیوتر لب مکتب لیسه وحدت در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر با 13 پایه کامپیوترهای لپتاپ و دسکتاپ افتتاح و برای شاگردان گشایش یافت. د پنجشیر ولایت پوهنې رئیس مولوي غلام ایشان حماس خپل یو پلاوي سره د یاد ولایت شتول ولسوالۍ د ذاکر ګلاب الدین شهید علي لیسې د نجونو علي لیسې او دینی مدرسې څخه لیدنه وکړه. ریاست معارف ولایت پکتیا امتحان رقابتی حق المبین را میان شاگردان مکاتب گردیز، احمد آباد و سید کرم برگزار کرد. د هلمند ولایت پوهنې رئیس الحاج مولوي محمد عوض انصاری او ورسرمل پلاوي د یاد ولایت مرکزی دارالایتام د تدریسی برخې او خوراکي توکو له ویش څخه څارنه وکړه. مسئولان ریاست معارف شهر کابل میگویند که تشکیلات جدیدی که از سوی مقام وزارت معارف به تصویب رسیده بود بر این ریاست تطبیق شد. د تعلیم او تربیه لوی مسئولیت ورونو غواړي همت ورونو